مطلب آشنا ستار سادات لکه څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ ستار سادات ته چې کله په حکومت کې چوکۍ نه وي نو بیا پر خپل فیسبوک پاڼې د حکومت ډیر ضد پوسټونه کوي خو چې کله ورته یوه چوکۍ ورسیږي بیا سم سړی شي نو اوس تازه یې د ولسمشر غني له خندا ډک یو عکس خپور کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې جوړ یې کړ که جوړ یې نه کړ دغه پوسټ چې له دغې کوچنۍ جملې سره کړی دی نو ډېر شمېر افغانانو بیا ورته په کومنټونو کې داسې کلک ځوابونه ورکړي دي لکه کلکه څپېړه په لومړي سر کې ورته آمینه درد لیکلي دي چې ډېر بې وجدانه انسان یي دا ستاسو په شان خلک چې ژوندي وي څنګه به یې جوړولو ته پرېږدي او لاندې بیا وږمه نوري لیکلي دي چې له تا او ستا له بادارانو خو یې د پښو خاورې سپېڅلې دي جار شم بابا جانه دلته هېڅوک ستا په ارزښت او قدر پوه نه شو ور به شي خبر به شي بیا به ارمان وکړي او تر څنګ یې ولسغږ لیکلي دي چې طالبان اشرف غني نه مني ګلبدین اشرف غني نه مني امریکا اشرف غني نه مني ایران اشرف غني نه مني پاکستان اشرف غني نه مني له دې معلومه ده چې اشرف غني په حقه دی د هېواد د جوړولو لپاره کار کوي او دوی نه غواړي چې دا هېواد جوړ شي او داود افغان ورته لیکلي دي چې بابا یوه کمزوري ده سړی هغه دا چې ستاسو په شان دلالان یې روزي بل افغان ورته لیکلي دي چې ستا د شکایاتو کمیسیون کې سلګونه میلیونه ډالر رشوت تاسو ټول د یوه خره غوږونه نستئ رشوت دې ووهه که وزیر وکیلان دې مقرر کړل که مقرر دې نه کړل له وظیفې یې وشړلې که ویې نه شړلې ترکیې ته وتښتېدلې که ونه تښتېدلې د رشوت په ډالرو د ګزاره کیږي که نه کیږي بیا د غلا تصمیم لري که نه یې لري سعید سادات بیا ورته لیکلي دي چې ستار خانه تا غوندې خاینین او ابن الوقت غداران چې ترې چاپېر وو څنګه به یې جوړ کړی وای لاندې بیا ورته نثار محمد لیکلي دي چې کله چې درته په لسګونو زره افغانۍ تنخوا درکوله نو هېڅ نه و خو اوس چې در باندې تنخوا بنده شوې ده نو ولسمشر ته پیغورونه ورکوي وشرمېږه شرمېدلیه او لاندې بیا ورته د ولسمشر غني په ملاتړ لقمان قیومي لیکلي دي چې بابا زر کلن شي په هر وخت کې موږ ملاتړ کوو بابا چې هر څه کوي په خپله ښه پوهېږي د وطن ریښتینی ولسمشر او زدران سیال بیا ستار سادات ته په خطاب کې لیکلي دي چې خر یې خر قسم دی چې همدانن ته یو ځای کې مقرر کړي 180 درجې تغییر کوي ولسمشر چې سولې ته څومره کار وکړ د افغانستان په تاریخ کې چا نه دی کړی او نه به یې وکړي مجید زرملوال بیا ورته پیغور ورکړی دی او لیکلي دي چې ستا په شان دلګان چې وي ډېر به میدان پرېږدي اوس ته د حکومت معاش خوري سپکه بیا وروسته یې بنیاد باسي چې د پوهنتون استاد مو داسې سپین سترګې وي له نورو څه ګیله ده بل کومنټ د وحیدالله نجیبزي په نوم له یوې فیسبوک پاڼې راغلی دی او لیکلي دي چې هغه وخت چې مشاور وي خو دنیا ګل ګلزار وه چې لرې شوې اوس داسې نمکارامي کوي دا نظام هم تا غوندې چاپلوسانو او د غرب سکشویانو ضعیف او بدنام کړ او تمیم یوسفزي ورته په ډېره کلکه لهجه لیکلي دي کینه بې شرفه د سولې لپاره قرباني دې په دا تاریخ کې چا ورکړې د غني د پښو خاورې ښکل کړه او شکر وباسه چا دا تمه لرله چې موږ به د سولې طرف ته ځو انشاءالله امید لرو چې سوله راځي او تا غوندې بې شرفان به بیا دې ملت ته مخدورن وي او شهید فراز د غني په اړه لیکلي دي چې غني ټولې نړۍ منلی دی اوس یې هم منم او 100 کاله پس یې هم منم په والله چې د دې سړي ارمان به ټول افغانان وکړئ د نجیب په څېر خو وخت به بیا تیر وي هغه یو متل دی وایي چې په یو ګل نه پسرلی کیږي که اشرف غني ناکامه کیږي او وطن د بل لاس ته ځي نو لامل به یې واحد دا بدبخته افغانان وي او حافظ الله شیرزاد بیا د ډالرو په اړه په کومنټ کې یادونه کړې ده او لیکلي دي چې ډالر یې بندي دي زویه کنې اوس به د طالب خلاف خبرې کولې وطن خو اصل کې ستاسو په شان بې ضمیره خلکو خراب کړی منافقت او شیطانت حد درنه تمام دی په کتابونو خو نه ده چې سر ته د قطار ایښي دي دا اوس پرې عمل وکړه ستا به شاګردان څومره بې لکۍ وي اور ته پکی مه وهه مشر سړی لږ شرم درکې شته که نه که دومره نران یئ نو ولې طالب سره نه درېږئ او تر ټولو آخر کومنټ به هم د شیرینو له فیسبوک پاڼې چې راغلی در سره شریک کړم چې لیکلي دي زړور او له مرګ نه نه وېرېدونکی پاچا که په دې سخت حالت کې بل حاکم وی کیدی شي وختي لا تښتېدلی وی د غني بابا خبره ده وایي چې ما د کوچیانو په لمن کې ژوند کړی دی چې مرمۍ له غوږه مې تېره شي فکر کوم چې میاشي دي درنو لیدونکو دا د مطلب آشنا ستار سادات پوسټ او ورته
د افغانانو کلک غبرګونونه او کلکې څپېړې. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او که تاسو هم د ستار سادات دې پوسټ په اړه نظر لرئ د ملاله افغان یوټیوب چینل په کومنټ کې ولیکئ او که ویډیو مو هم خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. تر بیا وبلې ویډیو د خدای پامان.